السلام علیکم ګرانې مینوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضرم دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه به تاسو په سټارټینګ کې تمنل باندې مو تصویر کتلی او دې خواته په سایټ باندې دا تصویر ګورئ نو دوستانو دا چې کوم کس پولیس حراست کې دی دا گرفتار شوی دا هغه کس ته یو څو ورځې مخکې په سوشل میډیا باندې دا خبر خپره شوې وه او تاسو به هم کتلي وي په ډولفن ایان باندې حمله شوې وه په هغه حمله کې چې دی نو دا یو کس گرفتار شو دوه کسان لا تر اوسه پورې پولیس نه تښتېدلي دي نو دا پولیس والا کاروایی کړې دی دا یو کس یې گرفتار کړی دی نو دنه چې کوم معلومات یې کړی دی نو پولیس والا دا وایي چې دا چې کوم کس موږ گرفتار کړی دی د ده څه دشمني نشته نور څه مقصد نشته صرف او صرف د ده مقصد چې کوم دی خوف او هراس د خواجه سراب په زړه کې پیدا کولو او دې دپاره چې دی نو دی حمله په دې باندې کړې ده چې دی موږ نه وهېرېږي دا د پولیس هغه بیان راغلی او پولیس والا دا خبره وکړه نو ورسره دا خبره هم کړې ده موږ کوشش کې لګیا او د سره چې کوم د ده دا دوه ملګري نورو هغه به هم گرفتار شي دې نه مخکې چې دی نو په دې باندې 420 357 او دې نه علاوه چې دی نو د داسې وغیره وغیره دا مقدمات په دې باندې درج شوي دي د جګړو هغه نو وایي دا مخکې پولیس ته مطلوب وو نو په دې کیس کې چې دی نو دا په ډولفن ایان باندې چې کوم حمله شوې ده نو په دې کې هم دی چې دی نو موږ ته مطلوب وو نو اوس ګرفتار شوی دی دا کس دنه مزید تفتیش شروع شوی ده او پولیس دا کوشش کوي د ده چې کوم دا دوه ملګري نور دي هغه هم زر ته زر ګرفتاره شي نو دوستانو دا ډېر ښه خبره ده زموږ د KPK پولیس چې دی نو ماشاءالله ډېر ښه کار کوي او الله پاک داسې هم مزید چې دی نو ترقي دې وله ورکړي همت دې وله ورکړي نو چې زموږ په معاشره کې چې کوم غلط کار کېږي نو دا په کنټرول کې شي او داسې دې نه پاس چې کوم دی نو داسې غلط کار ونه شي یا زموږ په معاشره کې زموږ په وطن کې زموږ په صوبه کې نو داسې کارونه چې دی نو ونه شي دوباره نو دې لپاره پولیس والا چې دی نو ډېر اهم رول ادا کوي نو بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام مو مله خپل دوستانو سره شیر کوم انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي دا خپل ځان ډېر خیال ساتئ د الله په امان